جنرال اکرام الدین سرای چې د تیر حکومت پر مهال د تخار او بغلان ولایتونو د امنیت قماندان و، څو ورځې وړاندې په تهران کې ترور شو. تازه سرچینو یک ټلویزیون ته ویلي چې د سرای د ترور تر شا د پاکستان د استخباراتو ادارې لاس درلود او د دې لپاره چې د پیښې پړه د اسلامي امارات پر غاړه واچول شي، د پاکستان پوځي رژیم له مخکې څخه یو لړ تیر ایستونکي تدابیر نیولي وه. تر دې وړاندې هم د تاجکستان پر خاوره د افغانستان له پولې سره نږدې په یوې بې پیلوټه الوتکې برید کې چې د څو چیني وګړو د وژل کېدو لامل شو، د روسي استخباراتي سرچینو ادعا کړې وه چې دغه وروستۍ بریدونه د پاکستان د پوځ په مستقیم ملاتړ ترسره شوي دي. له دې وړاندې د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي و چې داسې ځانګړې کړۍ شته چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د بې ثباتۍ او بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره فعالیت کوي. زموږ تشویش دا ده چې ځینې مغرضې کړۍ غواړي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او دلته داسې یو فضا رامنځته کړي چې وضعیت نه ارامه وښیي. ولله الحمد لکه په ټول افغانستان کې چې امن ده، په بدخشان کې هم داسې امن ده. داسې پورې غاړه څه ستونزه پیښه شوې ده، په دې کې هم همکار یو. داسې له ټولو ګاونډیانو سره همکار یو چې د موږ خاوره د چا په ضرر باندې استعمال نه شي. په همدې حال کې سیاسي چلونکي وایي چې په تېرو 15 لسیزو کې افغانستان له پراخو بې ثباتۍ سره مخ و او د همدې وضعیت له امله سیمه ییزو استخباراتي کړنو ناوړه پیښې رامنځته شوې دي. طی 5 دهه در افغانستان که بی‌ثباتی بود، ناشی از این بی‌ثباتی استخبارات منطقه و فرامنطقه و به سطح بین الملل کارهای ناجایزی صورت گرفته. ما در این مدت حکومت مستحکم پابرجا نداشتیم طی 5 دهه که بالاخره مبارزه علیه استخبارات بیرونی هم در نظر گرفته باشه. سره دې باور داري چې د افغانستان او سیمې په تړاو د پاکستان د څو اړخیزو غیر شفافو او ناکامو سیاستونو له امله د دغه هیواد پوځي رژیم له یو پیچلي وضعیت سره مخ شوی او د سقوط له څنډې سره نږدې شوی دی.